محترم مزمل ورور د کابل څخه پوښتنه کوي. زما پلار په کابل کې د یوې ادارې رئیس دی. موږ چې کله زما د پلار دفتر یا ریاست ته ولاړ سو نو موږ د دغه دفتر بخاري، نت او داسې نور شیان استعمالوو او زما پلار موږ ته د دغو شیانو د استعمال اجازه راکړې ده. آیا د دغه دفتر د شیانو استعمالول موږ ته جایز دي او که نه دي جایز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدان و مصلیان. دا خپل د پلار څخه پوښتنه وکړي. دا مسله خو تر هغه دا خو مسله خو د مسؤل مسله ده، یعنی مسؤل په دې طرف چې خبر دی چې مسؤل ته د سره صدا امیر المؤمنین حفظه الله د طرفه صدا اجازه سته، کوم اجازه سته، هغه اجازه چې هغه اجازه دی ورته کولای شي، او کنه سته هغه اجازه نه شي ورته کولای. دغه اجازه دا سته چې دغه شی ورسې په وطاق کې کښېني. دا وطاق ټوله موږ وطاق دي، ټوله مرده اجازه ده. موږ وطاقونه دي اوس مطلب ایر کنډیشن پکښې دی، بخاري پکښې ده، دا چې لګېږي ټوله مرده منه نشته. مېلمانه راشي هلته زموږ په نامه مېلمانه یې هلته ورشي پکښې پرېږدي، شپه پکښې وکړي، پروا نه کوي. دا هېڅوک غږ نه کوي، ګدم خبر دي. نو دا خو داسې خوند کوي لکه د سره صدا امیر المؤمنین حفظه الله ته طرفه چې اجازه وي، نو بیا خو پروا نه کوي. دا خو د دوی پورې تړلې ده. او که چیرې هغه منه ورته وکړي، هغه ورته ویلي ستا پلار ته چې دا مه کوه، داسې کارونه تاسې کوئ چې هغه ستا پلار ته اجازه نه رسوي، یعنې رئیس ته اجازه نه رسوي، د وزیر ته اجازه نه رسوي، بیا ګناه لري. دا تر موږ پورې اړه نه لري. دا تر د امارت تر پالیسي او د امارت تر قوانینو اصولو پورې اړه لري. دا باید په هغو اصولو سره ځان خبر کړي چې زه څونه اجازه لرم څونه نه لرم. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.